السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه ستاسو سره یو ځل بیا یو ډېر اهم موضوع باندې خبره کوونکی یو موضوع دا د پاکستان نه ولې خلک وځي مزدور دی که سټوډنټ دی که هاي کوالیفاید سړی دی یا ښځه ده هغه ولې زر تر زره د پاکستان نه د وتو کوشش کوي یورپ ته امریکې ته کاناډا ته جرمني جاپان ته یا نور داسې ملکونه استرالیا شوه چې هغه ترقی یافته ګڼل کېږي سیټلډ ایریاز ګڼل کېږي هلته خلک سوچ دا چې ژوندون ښه دی هلته تعلیم ښه دی هلته پیسې ډېرې دي یا وټ ایور په څه سوچ خلک ځي نو په دې حواله باندې به خبرې کوو چونکې ډاکټر نصیر خټک زمونږ چې کوم د دې پروګرام اهم حصه ده بلکې نیمه حصه ده او زیات انحصار هم د هغې باندې د پروګرام نو دوی هم ډېر وخت په جرمني کې تېر کړی پي ایچ ډي هم دلته نه کړې ده بیا یې په یو ای کې وخت تېر کړی دی او اوس د وخت په جرمني کې ژوند کوي د هغې خپل پرسنل مشاهدات هم اخلو او تجربات او دغه شانتې د هغو سره ناس پاس نور هغه خلک هغه پښتانه یا موږ چې کوم خلک بهر لیدلي دي د هغو تجربات به هم شیر کوو ډاکټر صاحب تاسو څه ویل غواړئ زموږ کتونکي اورېدونکي هم په دې تکل کې عموما ټول خلک چې هغه د پاکستان نه بهر لاړ شي او بلکې چونکې زه خو پخپله د دې یو سیکټر سره مې تعلق دی چې ما سره هم خلک ډېر رابطې کوي چې یاره موږ په پاکستان نه بهر سټډیز لا یا جاب لا څنګه به لاړ شو نو موږ سره هم داسې خاطرخوا جواب نه وي د هغې سره تاسو څه ویل غواړئ په دې حواله باندې او دا راته هم ووایي ډاکټر صاحب چې تاسو پخپله ولې لاړئ جرمني ته هلته پاکستان کې ولې ژوند نه کوو تاسو دلته په یونیورسټي کې پروفیسر وئ نو بیا ولې دا جاب هم پرېښود ولې خپل وطن پرېښود او جرمني ته ولې لاړئ ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو ته او زموږ ګرانو کتونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات او دا ډېر اهم موضوع ده دا خو چونکې پاکستان نه اکثریت خلک چې کوم دی زموږ یو غټ پورشن چې کوم دی هغه ځي خلیج ته لیبر دپاره لیبر جاب کې اکثر ځي لکه د لاندې جبونو کې وي اوکې څه پورشن څه فریکشن د هغو پاسه خو جبونو کې هم شته خو ډېر کم دي هغه پرسنټیج لحاظ سره لکه 5% به وي 7% به وي لس کم از کم 10% نه کم دي زیاتره خلک چې کوم دي هغه په لیبر کې یا په لاندې جابونو کې دي بیا چونکې یورپ ته چې کوم دی هغه خو دغه خلک راځي چې کوم په اسایلم او په دې طریقو باندې راځي په دې ایلیګل طریقو باندې راځي کني ادروایز د یورپ ته راځي هایلی سکلډ خلک راځي اوس یا امریکا ته هایلی سکلډ خلک ځي اوس زه دلته کې لکه زه په خپل هم او زه ما خپل ما د څو ورځې وړاندې ما یو بل ملګري سره دلته برلین کې یو یونیورسټۍ کې لیکچرر دی هغه په پاکستان کې په یونیورسيټي کې فل پروفیسور وو په پاکستان کې یونیورسيټي کې فل پروفیسور وو د ډپارټمنټ هیډ وو هغه دلته راغی دلته یو پرایویټ یونیورسيټي کې لیکچرر جاب جاین پرایویټ یونیورسيټي کې نه هغه ما تاسو کو چیرې ټول راغلی هغه ماته وی زه خاصه ټل وم تنخواه مې پوره کړه او چونکې دا چې کوم سراوندینګ خلک دي لکه ستا کولیګز دي ستا سټوډنټان دي ستا ایڈمنسټریشن خلک دي هغه نه په اور کې ولاړ وي او دا ته سټرګل یو کال به وکړې دوه به وکړې لکه فار ایگزامپل زه ما خو د یونیورسټۍ چونکې ایکسپیرینس دی لکه زه خپل هم چې د خپل ستوري درته ووایم هم دغه ستوري ده چې زموږ په پاکستان کې په جابونو کې ډېر ایلیګل خلک نه اهله خلک په جابونو کې ننوځي کمپټیشن فیر نه وي بیا چې ایلیګل خلک چې ننوځي د هغو څه ایتکس نه وي بالکل هغه بیا دا چې کوم خلک ایتکس ټسوي کوم خلک ایمانداري ټسوي کوم خلک ډیوټي وایي چې یاره دا داسې چل دی او داسې نه دی پکار چې د چا څه لیول وي معیار وي هغه خلک هغوی ژوند ته نه پرېږدي لکه دا ټسل ټول داسې وي لکه زه خپله تاسو ته ووایم چې زه لکه پرسنل اگزامپل در کوم دا شروع وشي د چې کله موږ اول ځلې ایکسپوز شو یونیورسټۍ ته نو په یونیورسټۍ کې ایم ایس سی کې لکه هغه داسې سچویشن کریټ کړی شو هغه کسانو ته چې څوک نااهله وو چې هغه به یونیورسټۍ جاب ته څنګه راننوځي یا به هغه کالج لیکچررشپ ته څنګه ځي ځکه دغه خلک په کمیشن اگزام کې هم ناست وي زه سبجیکټ ایکسپرټ هغوی داسې کس نه غواړي چې هغه کې څه اهلیت وي اوس به لکه دې کې خلک وایي چې اهل خلک هم نه نوځي خو چې کله د نااهلو نه یو سیټ خالي پاتې شي
او چې نه اورو نه زه پاتې شنو بیا سړی بیا ورځي. اهل سړی نوځي. لکه دا زه ډیر په وسوک سره وایم. دا زه تاسو ته یو بل اگزامپل درکوم جناب. په دې 90s کې لکه 98 97 چې کله موږ ام اس سی کوله، په هغه ټیم کې پی ایچ ډي ډیره نایابه وه. او پی ایچ ډي بچا نه په پېښور یونیورسيټي کې زموږ ډپارټمنټ کې یو کس راغلی و د یورپ نه پی ایچ ډي کړې وه په هغه سبجیکټ کې. نو د ټول فیکلټي ولا ټول ډپارټمنټ هیډ نه وخت لاندې پر ټول ورته یو ځای و چې دی به څنګه لکه سټاپ کور نه نوتونه. د هغه سره په مقابله کې یو سمپل ام اس سی کس چې کوم دی هغه واخیستو. نو هغه ته ته ټیسټ ورکې او ټیسټ خو به دوی خپل جوړ کو او بل کس ته ورکو ایڈوانس کې او لکه دا ټایپ ته کیسه. نو هغه کس اخرکار لکه آی پاتې کو. هغه ډسکریج شو، هغه واپس لاړ. هغه ورته ځای خو لکه دا ملک ته اوسېدو نه دی. نو دا سیپ سټوري لکه زه خپل هم دلته چې راغلی وم واپس د لاړه ما یې لکه پاکستان کې جاب کوو. نو پاکستان ته چې لاړو لکه دومره ورست ایکسپیرینسز وشول. لکه ګوره زه ته وایم چې یاره زما 4.5 کاله 15 کاله جاب کې 2000 زما دفتر مات شوی دی په هزاره یونیورسيټي کې، او هغه د ډپارټمنټ د هیډ په وینا مات شوی دی. هغه لکه هاي هم پکې انوالو ښه لکه دغسې څو ځله زما د ګاډي د ټایرونو نه هوا وتې ده چې زه به راغلم پارکینګ کې ولاړ به سیکورټي ګارډ به هر څیز به وخوړ چې زه به راغلم ګاډي ټایرونو کې به هوا نه وه. زما د ګاډي شیشې ماتې شوي دي. لکه ایون پرسنل تریټ څومره ته و او وجه صرف څه وه چې سفارشونه مه منه. ما به صرف لکه ایون که وایس چانسلر هم راته سفارش کوو او که هیډ هم راته کوو که ډین هم راته کوو نو ناروا سفارش مې د چا نه دی منلی. نو په میرټ باندې به چلېدو. نو هغې دغه ریزلټ و. لکه دا سټرګل ته یو کال کوئ چې دوی کوئ چې درې کوئ انسان اخرکار ستړی کېږي. بالکل د هر انسان یو خاص پوتنشل دی. لکه مونږ دا خو لکه صرف دغه پیغمبري خلک چې کوم دي هغوی نه ستړي کېږي که نه. لکه چا کې چې څوک یا پیغمبران وي یا پیغمبري صفتونه یې پکې. لکه عام انسان زموږ په شان دی لکه هغه اخرکار ستړي شي، اعصابي طور سړی خراب شي او که نه. لکه دې کې به ته په ماشومانو یارېږې، تا ته به غلط ټلیفونونه راځي. لکه یو ځلې یو پېښور نه داسې مانه خو اوس د عهده ایګزیکټیو ډي آی جي اپریشن و که څه شی و پولیس کې. هغه د فونو کې د پلان کې الک چې کوم دی کنه د پیپر پاس کاوه د سره کوم یار لکه دا خو نه شو پاس کولې ماته وینه دا خو یار غلط کار دی دا خو څنګه یار بدل تنفون درته کوم د سکو لکه دا ټول سونه ګوره لکه ته به دا نه وکې، ته به ریزیست کې او لکه دا سونه به ته باندې به ټینشن راولي، ته به سټرس کریټ کوي. ډاکټر صاحب دا تاسو کوم خبره کوي د سره کنټینیویشن کوم د دې سره تاسو خبرې نوټس کوم ولې دوه خبرې کوم دا کې تاسو خپل خبرې ازته ګوره ډاکټر صاحب تاسو دا خبره ځکه 100% ټیک ده کنه جی چې یو یونیورسيټي یو انسټیټیوشن خو ډېر ورکوټه یونټ دی په نسبت زمونږ د ټول صوبې او د پاکستان. تاسو د دې دا غټ سیستم وګورئ، دا حکمرانان وګورئ، دا سیاستدانان په کوم طریقه راځي، دا ټول په سفارش په 2 نمبرۍ او ټول په دې پولیټیکل لینګویج کې وتا په پولیټیکل سپیکټرم چې کوم د دې دا کوم لینګویج چې پای کو ته فارم 47 نن مشهور دی فارم 45 فارم 47 ولرنده. نو څنګه چې زمونږ حکمرانان دغه شان راځي زمونږ عوامو مغه شانتي دي هغه داسې خلک سلیکټ کوي چې هغه 2 نمبرۍ په 2 نمبرۍ باندې هغه د سیمټ او د پایپ او د ورکوټي سیزونو د لپاره خپل ووټ خرڅي. نو چې بیا په هغه باندې هغه حکمرانان نشي، بیا دغه حکمران دغه ممبر دغه وزیر یو پروفیسور ته یو وایس چانسلر ته ټلیفون کوي، سفارش وته کوي، مجبوره کوي کله هغه خبره نه مني بدلي کنه ډیموټ کوي، نو ډیر سيزونه کې دي او سزا یافته کوي او ډیر زیاتې پازابې. نو ظاهر خبره ده دا ټول سیستم دومره ګډوډ او دومره مفلوج دی چې په دې کې د یو ټیک سړي د لپاره پاتې کېدل ډیر زیات ګراني. یا په دې ماحول کې رنګ کېږي چې خلک نور څه کوي ته به ما کار کوي، نو بس بیا د ژوند تیرو بیا څه مسله نشته. بیا ستاره ګاډي ټیرم څوک نه پنچر کوي بلکې چې تر اوسه تا ګاډي په پاک صفا سوتره ولړي شوړه شوی به انزلې شوی به ټیرونه به پاک شوی هر څه بسټي او کفر کداسي نه نو بیا لازمن دا ترس کله به شي کمرې شي ماته کله به د الماری ماته کله به پرنټر غایبي دا نور دي ټارچر کول کله به د چټي په دروازه کې لاندې پرته. نو دا د موږ د ټول سیستم عکاسي ده. دا تاسو کوم مثال پېښ کو دا زموږ د ټول وطن عکاسي ده بد قسمتۍ نه. تاسو خپل خبره جاري ساتئ. زه تاسو یو مثال بل درکوم. زما یو ځلې زما په سبجیکټ کې په پاکستان یونیورسيټي کې په 2 سیکشن او 90 سټوډنټانو پکې 89 ایگزیکټلی. نو هغه کې چې ما کله پیپر چک کو نو تقریبا چونکه لکه دلته کیسه د دینه رورانی کې کنه چې ګوره خلک خو لکه اډمیشن هو په میرټ نه ملويږي، خلک په اف ای سی په نقلونو کوي. نو الته بیا هم هغه دغه سیز ایکسپیکټ کوي په یونیورسيټیانو کې نقل چلیږي، خډوب چلیږي، سفارشونه پکې چلیږي، خډوب پکې چلیږي.
دا جی لکه دا زموږ د یونیورسيټیانو د بربند حقیقتونه دي چې کله سټوډنټان فیل شول هغه ټول سټوډنټان لاړل وایس چانسلر ته وایس چانسلر او کنټرولر او پرووست او رجسترار او ټول کې نستل زیرو وخت ماتي وي ارستل تاسو څه تکلیف ملوي کې د ټول پاس شي ها نو مورته چې ماته خدای تکلیف ملوي کې چې ګوره دا خو لکه سیستم په څنګه چلیږي چې لکه تاسو به د ایڈورټایزمنت دا خبره ما ته اوس د دې ما وایس چانسلر ته تاسو به ایڈورټایزمنت دا لیکي چې اډمیشن ډیګري ګارانټیډ چې بغیر سفرش نه بغیر وینا نه بغیر اگزام نه تاسو خلک پاس کوي نو مطلب دا دی چې بیا خو لکه ډیګري دغه سره ګارانټي ده او نو لکه اسی وایم کړی چې ګوره لکه هغه خلک هم هغه بیا چې څه وشول وروسته هغه لکه بیا ځل له ستوري دی هغه ماته څومره تاوان ورسېدو لکه ذاتي تور باندې هغه ما سره سو کړل وارننګ لیټر یو هغه دا ټول سيزونه خو بهرحال لکه الټیمیټلی دا وایم چې لکه دا وروته مین وجه دا ده چې سیستم بالکل ولاړ دی سیستم بالکل په ګڼ کپې باندې چلیږي په دو نمبرې باندې چلیږي په سیستم کې سیده سړی چلیدای نشي لکه چې کوم خلک پکې چلیږي هغه یا په ضمیر باندې ډیر زیات بوج وړي ډیر زیات سټرس وړي او یا چې کوم دی هغه په پارنګ کې رنګ شي دا څور ځوړاندې د پیښور یونیورسيټي یو پروفیسور سیب دغه خبره کوله چې په اکیډمیا کې لکه 5% to 10% maximum دا اکیډمیا دا او د نو ټول چې کوم دي کنه لکه دا ګن کپی دا 4 to 5% دا چې کوم دي 5 to 10% دا هارډلی اکیډمیا دا لکه دا د سویپینګ سټیټمنټ دی خو بهر لکه دا خو د قصیدی یار لکه دا لکه موږ خو یو سایز ته لاړو کنه ما تاسو ته جواب تاسو دا جواب دا چې چې په یو چیز کې دا صورتحال له او دومره عجیب غونډه کې صورتحال دی باقي یو سړی ژوند نشي کولای خو زموږ سره نورم د ډیر مثالونه دي چې هغه د یونیورسيټي سره تعلق نه ساتي د عام معاشري خلک دي سټوډنټان دي کاروباریان دي یا د دې معاشري خلک چې هغه ذاته سپین کالر باندې رزق کټل غواړي او لکه په حیا عزت ژوند کې رول غواړي یا که څوک داسې نومي نو عام خلک هم دا کوشش کوي چې د وطن نه زر تر زر وزي الان کې په دې وطن کې ډاکټر صاحب تاسو د علاقې خلک دلته کې یو خدای خبر شاعر زمانه یې د خواغه وجه دلته زرشته او دلته غرشته او دلته سنگ مرمر شته دلته وبدي او دلته ځنګلات دي دلته هر شی دی او دلته خزاني دي د ځمکې لاندې او ډیر ښه ماحول دی او ازادي د پکې د څوک د چا تسویل غواړي ویل شي او د فیسبوک وایي او د واتس اپ وایي او بار شي وایي دا ازادي دي د دې باوجود لګولي خلک بیا زی یوازې پیسې له خلک زی پیسې ګټل غواړي کنه نورم د فیکټرز دي اوس هغه موږ ته نشته پته چې بار خلک درشي دا څه فیلینګز دي او څه وایي ګورې جی دا خو د چلې چې موږ خو ورکوالي ډېر په غلطو خبرو باندې خلکو عادت کړیو موږ پښتانه د ایتنوسنټریزم ښکار دي ایتنوسنټریزم دې ته وایي چې هغه خپل ایتنیسيټي ډېر زیات لکه خپل ځان ورته ښکاري چې موږ د دنیا ټولو نه غیرتي قوم یو موږ ډېر تکړه قوم یو موږ بهادر یو موږ تعلیم یافته یو موږ تکړه یو ټیک دا ټول کیسې دا خو چې الته کې څوک خلک وسیږي نو هغه ته داسې ښکاري خو چې کله ته بهر راوځي لږ نور دنیا ته لاړ شي به تاسو پته ولګي چې نه د دنیا خو بدل ده او موږ په ډیر واخري قطار کې په کومونو کې اخري قطار کې اخري خلکو کې ولاړ یو خپل حیثیت زړه ته معلوم شي موږ په کوم څورو په بوټي څومره موږ ته دا نورمال ناستي پاس طریقه نه راځي موږ ته دا شکریا طریقه نه راځي موږ ته خلکو سره د لاس مل وهلو طریقه نه راځي موږ ته د جامع چولو طریقه نه راځي د پیزار طریقه نه راځي دا وصول خلک په دا خبرې بدیم لګي چې لکه دا موږ سوایو او دا خو نه موږ څه ولای خلک او زموږ خلک دا وایي نه خو لکه حقیقت چې دی کنه هغه د سې دی چې لکه موږ ته خپل د دې سيزونو هیڅ آیډیا نشته چې لکه موږ به څنګه بیهیو کوو په دا کې په قومونو کې په معاشره کې په دنیا کې په مارکیټ کې په یونیورسيټي کې د خزو سره د سړو سره د ماشومانو سره د امزورو سره د لویو سره څنګه بیهیو کوو څنګه میناویګو څنګه ګورو خلکو ته دا سټایل به زموږ نو ګوره زمونږ طرف ته زه تاسو ته جو وایم کنه زمونږ طرف ته نن سبا زمونږ په سایډ باندې سونا راوته ده لکه ګولډ ماینینګ خلک ډیر زیات الیګل نه هغه د پر خلک ډرینکینګ واټر چې کوم دي کنه هغه صفایده پر استعمال ډیر او په ځای کېږي اوس یو حساس سړی دغه خو یې د خورګټ تاوان کیږي او تاسو وی کنه ازادي د دې سیز ده لکه ته معاشري ته تاوان ورکوا ته غر ته تاوان ورکوا ته تاوان ورکوا ازادي ده خود سمولو د اصلاح د دې سيزونو پکې سخت کمای دي بالکل او چې ژوند سره چې غم نشته
چې زما د دې ورکوټي عمل نه سړی ته ایون مرګ واقع کېدای شي ودن سکند ډاکټر صاحب په دې ودنني واقع راته د خپل کلی نه راوته منو یو ډاینامي مینی ټرک هغه سیمټ ټولې په غاړي کې لپاسې په یو من یا 2 من سیخ ورټول سریا او دا سریا 13 ولا سایډونه چې دي کنه ټول بهر سایډ نو ما اکثر د من فکر نو بس ډیر ورته شو ما اګاډه ودرې دغه تر ټایر کې هوا چې کوله کسې کول نو بس وته نږدې شو ما سیخ نه ولیدلې نو چې مې فکر شو فورا لکه الرټ شوم بیا ته نږدې ودرې د په شیشه کې مورته چې ګوره دا سیخ دی خو دې په سکندونو په حساب به څوک پدې کې ور ټومبلې پیلې به مړ به کې نو هغه ما ته سټایل کې دا موډ جوړ کړم چې لکه څه وکم ما ګوره دې ته سمپل کار د پلاستیک کې سوړه وته واچوا بوجي ورته ور واچوا د شي چې کم از کم خلکو ته خدا پته لګي چې څه شی دی نه خو چې سره دا مشته ډاکټر صاحب د چا سره دا فکر نشته چې څه دی په معاشره کې وکړو که څه مړ کاوه چې دا ټول سونه کلیکټیولی تا پښکی چې ته دې ځای نه وځه دغه ډاکټر صاحب یو بل هم لکه زما خپل اپاغي باندې هم بحث کوو چې زمونږ په سوسایټي کې د خپل ماشومان لري او دا ځان له یو دومره عذاب دی کنه ډېر لوی ګران کار دی بالکل او لکه دا سیز هم زما په ذهن کې دی او لکه دا سیز لکه تخپل ماشومان چې سره پر خوده نشي ته په چا باندې اتباع نشي کوي په نشوي درته عادت کوي په نور چې کومه بدکاری دي د موږ په سوسایټي کې څومره عام دي بالکل نشي اعتماد شي کوي ما خم نه پسته موږ فکر دي ماشوم د مازنه لیټ شي موږ راغمي بالکل نو لکه دا ټول څه چې موږ دي کنه لکه دا کلیکټیولی یا ته دي ته هسي کنه چې لکه جست ګیټ اوټ اف اټ لکه دې ځای نه وځه د ټیک ځای نه دی او ما ته وی چې بدبختی دا ده چې موږ ته د اساس ډیر ټیک ښکاری دا موږ نرمالایز کړی دي نو لکه زما خپل راوته چې کوم پروفیشنل سيزونه ذاتی سيزونه دا ټول کلیکټیولی لکه دې سيزونه حالانکه زه خپل سیټ ومه لکه الته سي نه و چې لکه ما نو کری نه و یا نو کری مې بالکل ښه ټیک ټاک نو کری مې تنخواه مې هم ټیک و هر سيز لکه نور خلکو په نسبت باندې لکه پریویلیج دا کې زه ما خلکو کې او بیا هم راغلو چې د سيزونه چې کوم څه ما په ذهن کې نور خبرې را لې تاسو د سو خبرې وکړه دغه سم ذهن د سو خبرې لګوره زمونږ د تاسو ماشومان خبرو وکړه جی ماشومان یوازې نه د خپل د جیب د 1500 زر 2015 لزر روپۍ نه دي دا د دشمن دی دلته په جیب کې په دې دې مسوګ نه پریدي جی په موبایل فون نه په موبایل فون دی ولي وځي یعنی د 500 زر د 100 زر سلوخت د روپو موبایل هغه دې سره وځي پاستا په پرس باندې سره وځي ته مور ورکیم بیا دې وځني لکه دومره جنو دا ټول څه نو واقعي بس دا خبره ډیره کلیئر کیږي چې زمونږ په معاشره کې امن او امان دا شی نشته د ایتکس د عزت نفس حفاظت نشته سوشل جسټس چې شي ته موږ وایو کنه انصاف کوم دی دا معاشرتي انصاف اگر چې داخله حکومت ذمہواری ده زموږ په خپل خلکو کوم دا شی نشته زما دي اوس ډاکټر صاحب و دا ساده د پروګرام د ریکارډ کولو نه یو غنټه وړاندې په پاکستان کې لکه یو جینې سره زموږ انټرویو نو هغه پښتنه ده هغه د خبرو کړل چې لکه دغه ځکه انوایرنمنت څنګه دی ماحول څنګه دی لکه ما پلار چې کوم دی هغه وریډ دی هغه وی چې راځه الته کې لاړ شم نو به زه بیمار شم به ما زما هیلپ پسو کې یا لکه سکیورټي وایز څنګه حالات دی الته لکه زه به څنګه ژوند تیروم نو ما ورته وی چې ګوره په پاکستان کې کته بیمار فی نو ستا پلار وی زه به ورسره دلته به سره حکومت په پښا ولاړی حکومت په سره سټیټ هغه ته سکیورټي دا وته ورور او پلار ته ټلیفون کې دلته به سټیټ پښا باندې ولاړی او تر هغه پورې به حفاظت کوي هغه مطمئن شي چې تاسو ټیک شوي نو ما وی لکه دا خو لکه وری زمونږ غلطه دي خو موږ خپل حساب سره الته کې سوچ کو کنه ډاکټر صاحب په دې باندې به یو پروګرام د خپل کتونکو اوریدونکو سره کوم چې الته کم سہولیات دی ویلفیر سټیټ څه ته وایي او په دغه ملکونو کې د یو عام شهري د لپاره څه اویلیبل دی موجوده پروګرام کوو ډاکټر صاحب ما تاسو ته پرون یو بدري تصویرونه را لګیلو تاسو واغې ته سوچ کړی چې دا څه تصویرونه دي دا جی نوی بلډینګونه جوړ شوي دا جی نوی بلډینګونه جوړ شوي دي بالکل نوی نو دا اوس د بلډینګ کوډز کې د دې چې لکه ګوره دا بلډینګ خو چې جوړیږي کنه د بوټه کټیږي اساس کټیږي نو دا د مرغانو لپاره ځالې او د بیټس لپاره کورونه پکې جوړ شوي دي دا کمپلسري د بلډینګ کې جوړیږي یو بلډینګ کې به د کوترو لپاره جالی جوړیږي چې مرغو ته د حفاظتي ځای ملاوي لکه ملاوي دلته کې دلته راشه کته ودی ډاکټر صاحب دلته مرغې متختی دي دې وطن شینګاړي وتختی ده د دې وطن خراړي وتختی دي د دې وطن کوتري وتختی دي نو اسی تاسو خبر وکړه انسان نظام پری دی نه دلته زرا اسی وایي تاسو د خبر وکړه کنه چې یاره دلته کې ولې چې دي لکه څنګه سہولیات دي کنه لکه
دا ټایپ تاسو هم پکې کیږي په دې باندې ان شاء الله یو بل پروګرام کوو ان شاء الله زمونږ پروګرام وخت ډاکټر صاحب آلموست 24-25 منټ شوي دي او کتونکو اوریدونکو زمونږ د پروګرام خوښ شوی ان شاء الله په دې باندې روان زما د خیال چې مونږ دا مو او چې البته یورپ ته کپل خلک زی دایره خلک خواسي دي خو په ایلیګل طریقو زی کنه نو چې په ایلیګل طریقو زی او په لار باندې مري او بارډر کراس کوي ایلیګل او ځان وجني او بل روپي ایجنټانو کوي نو وای ناټ چې په لیګل طریقه لاړ شي څنګه بزیدا خلک سټوډنټس به څنګه زی هایر سټډیز د لپاره خلک څنګه زی د نوکرو د لپاره خلک څنګه زی فیملی څنګه شفت کیږي نو په دې باندې موږ خپل کتونکو اوریدونکو سره پروګرام دوه درې کوو ان شاء الله په هر موضوع جدا جدا چې زمونږ کتونکو اوریدونکو به خبره پوي شي چې کڅوک تل غواړي هم نو چې په څه طریقه بزي او لیګل طریقه به صحیح کتونکو اوریدونکو زموږ پروګرام ختم دی تاسو ترنګونه چینل سبسکرایب کړئ دا پروګرام لایک کړئ کمنټ وکړئ او موږ ته ګایډنس راکړي چې په کم هغه ایشوز دي موضوعات دي چې زموږ په معاشره کې په خپل دغه د اصلاح ضرورت ته موږ په هغه باندې خبرو کو او تاسو تجربات هم موږ په دې کې شیر کېدو کوشش وکړو ډیر مننه د الله پامان